د ژوند یوټیوب چینل درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به ښه اوسئ او د ژوند په ټولو ناخوالو به برلاسي اوسئ. درنو دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته د یو لړۍ پیل کوم او دغه لړۍ به د ویډیو ایډیټ کولو لړۍ وي چې تاسو به کولی شئ د دې ویډیوګانو له کتو وروسته په موبایل کې ویډیوګانې ایډیټ کړئ. نو دغه یوه ویډیو به نه وي، څو ویډیوګانې به وي او تاسو به کولی شئ چې د دغه څو ویډیوګانو په یادولو سره او له دوستانو سره په شریکولو نو زموږ دغه د ویډیوګانو د ایډیټ چل زده کړئ. دغه ایډیټ به په کاین ماسټر اپلیکیشن کې او د دغه اپلیکیشن له ډاونلوډ نه واخله تر هغې سطحې چې تاسو پوره بشپړ ایډیټ پکې وکولی شئ، تر هغې سطحې به تاسو ته په دغه ویډیوګانو کې ښودنه کیږي. نو له تاسو هیله کوو چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ خامخا وکړئ تر څو موږ ستاسو لپاره نورې ویډیوګانې هم جوړې کړو. دغه اپلیکیشن چې تاسو ته یې زه ښایم دغه اپلیکیشن دی، دا ما چې پرې نښه کړې ده د کاین ماسټر په نوم باندې. او دغه اپلیکیشن به تاسو څنګه را ډاونلوډ کوئ، نو د ډاونلوډ طریقه یې هم اسانه ده، په اسانۍ سره پیدا کیږي. ګوګل ته راځئ، ګوګل ته چې کله راغلی په ګوګل کې ما وختي یو څو دقیقې مخکې سرچ وکړو نو په هماغه نو ځکه هم راته په مخه کې ښکاري. نو تاسو به ورته ولیکئ کاین ماسټر موډ APK فری ډاونلوډ. دغه اپلیکیشن که موډ ورژن یې مونږ البته موډ سپل غلط شوی دی، موډ اپلیکیشن یې مونږ ډاونلوډ نه کړو نو بیا به پرې لوګو وي، بیا به یوه لوګو د کاین ماسټر ولري یا به مونږ دغه اپلیکیشن اخلو په پیسو باندې. نو فری پیدا کیږي دغه اپلیکیشن، نو په همدې خاطر باندې زه چې استفاده کوم هغه کریک ورژن نه استفاده کوم. دغه مختلف لینکونه تاسو ته راځي، هر یو لینک ته چې لاړ شئ خامخا په دې کې یو اپلیکیشن همدغه د کاین ماسټر پروت وي. زه دغه APK پیور ویب سایټ ته راغلم او په دې کې د اپلیکیشن پیدا کیږي. نو دومره سخته نه ده، تاسو به یې له دې ځای نه ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته د ډاونلوډ علامه راځي، 4 MB دی، کلیک پرې وکړئ نو ډاونلوډ به شروع شي. د ډاونلوډ اوس شروع شو، تاسو ګورئ. کله چې ستاسو ډاونلوډ ختم شو نو له هغې وروسته به د نورو اپلیکیشنو په څیر باندې دا اپلیکیشن هم انسټال کړئ او کوشش وکړئ د انسټال په وخت کې تاسو انټرنیټ مان کوئ. کله کله انټرنیټ هم چې آن وي نو یو څه مشکل جوړیږي. نو کاین ماسټر د اپلیکیشن به انسټال شي او تاسو به یې بیا راخلاص کړئ. له راخلاصېدو نه وروسته د دې لومړۍ صفحه راځي. لومړۍ صفحه کې تاسو ته راخلاصېږي، په دغې منځ مثبت علامه باندې به کلیک وکړئ. پراجیکټ اسسټنټ او همدا ډول MT پراجیکټ، دا دوه اپشنه تاسو ته راځي، دواړه څه معنی. پراجیکټ اسسټنټ که تاسو ووهئ نو په دې سره مخکې تر مخکې داسې ډیزاین شوي پروژې تاسو ته ښکاره کیږي. نو اول هم په همدې مونږ کار کوو چې تاسو پرې پوه شئ. دغې پروژې ته نوم ورکوئ، فرضاً تاسو ورته ورکوئ فرسټ پراجیکټ، یو نوم ورته ورکوئ، A ورکوئ، B ورکوئ، C ورکوئ. نو تاسو چې کله نوم ورته ورکوئ له دې وروسته تاسو نه غواړي چې تاسو سلیکشن وکړئ، یو څه انتخاب کړئ. انتخاب ستاسو په خوښه دی، که عکسونه انتخابوئ، ویډیوګانې انتخابوئ، هر څه چې انتخابوئ. مثال په توګه باندې بس دغه عکسونه ما انتخاب کړل. دلته راځي راته چې دې کې یو تیم خوښ کړئ، یعنې یو ساده سټایل پکې راته یو سټایل پکې خوښ کړئ. دغه بلټن سټایلونه دي چې د عکسونو لپاره به په همدغې ډیزاینو کې یو ویډیو جوړیږي. یعنې دغه کوم عکسونه چې مونږ انتخاب کړل، دوی چې کوم تیم جوړ کړی دی د هغې هغه کوم ځایانو ته چې عکسونه ورځي هغه به ورشي. نو دغه 3 ډوله تیمونه دي. د منځ تیم خلک ډېر استعمالوي، دا انتخابو او نیکسټ وهو. په اوله کې خط او بیا په منځ کې خط او بیا په آخره کې خط، 3 ځایونو کې خط لیکل کیږي. په اوله کې زه ورته فرضاً لیکم
welcome to my album. صحیح شو. دا راغی. نیکسټ وایم دویم ته راځي زما لیکل it's mid. زه ورته mid لیکم چې دا نیمه ده او همدا ډول thanks for watching په آخره کې لیکم thanks for watching. کتونه مو مننه چې تاسو زموږ دغه ویډیو وکتل. دا مو شو. نیکسټ وهو چې وهو دلته مونږ ته میوزیک یې راځي. کوم میوزیک چې زموږ په موبایل کې دي یا هم که مونږ غواړو چې کوم میوزیک یې مونږ را ډاونلوډ کړي دي اپلیکیشن کې د ډاونلوډ او هغه برخو ته لا نه یو ورغلي نو هغه په اپلیکیشن کې به انتخابو. نو دغه کوم میوزیک چې دي زه به دې کې یو انتخاب کوم. فرضاً دغه میوزیک زما انتخاب شو. دلته چې په کلیک وکړئ یو ځلې تاسې مثبت علامه او پلی علامه راځي. پلی تاسو دا مو خوښ نه شو نو پرېږدئ بل ته شو. دغه د مثبت علامه پې ووهئ نو مثبت علامې سره به دا دلته پاس ځای کې انتخاب شي. تاسو ته که بله میوزیک هم خوښوئ او ستاسو ویډیو غټه یا مکسونه ډېري مورې خوږې مورې دا ویډیو دی دا مثبت ووهئ نو انتخاب شو. بیا وروسته هم دا کولی شو چې مونږ انتخاب کړو. نو دا هغه کومه ډایرکټ هغه پلی علامه وهو چې مونږ ته ښکاره شي. اولنی لیکل دی مخکې برابر شوی. نو په دې به تاسو پوه شوي لیکل چې کوم دی هغه هم تاسو ته ښکاره شول او دغه ویډیو پکې تقریبا زموږ جوړه شوه. ویډیو ایکسپورټ ته نه راځو یعنې ویډیو به مونږ څنګه ځان سره ثبت کوو هغه نه وایو نو هغه به تاسو ته وروسته په دې بله پروژه کې د دواړو ثبت یو قسم دی چې ویډیو څنګه ثبت کیږي نو هغې باندې به مونږ په بله ویډیو کې وغږیږو. اوس مونږ لومړی پروجیکټ کمپلیټ کړ نو دا زموږ لومړۍ ویډیو وه. ویډیو ډېره نه اوږدومه چې ستاسو لپاره یې کتل ستونزمن نه شي او بیا یادولو کې درته مشکل نه وي. نو لومړۍ ویډیو همدومره وه. زموږ دغه ویډیو خوښه کړئ او ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ. په خپلو فیسبوکونو مو دغه ویډیو شریکه کړئ. همدا ډول کولی شي زموږ د فیسبوک پاڼې ته میسج وکړئ که کوم اپلیکیشن یا همدغه اپلیکیشن تاسو ته پیدا نه شو نو بیا به یې تاسو ته لینک در ولېږم او تاسو به یې په یو کلیک سره ډاونلوډ کړئ. ژوند په پښتو او په انګلیش کې په دواړو لیکل شوی دی نو کولی شي چې فیسبوک پاڼې ته راشئ zhwandmedia او همدا ډول په پښتو کې ژ او نون دال دا دواړه دا په پاس سرچ کې ولیکئ پاڼه درته راځي نو دغه پاڼه در سره لایک هم کوئ او همدا ډول که یوټیوب کې زمونږ ویډیو ګورئ یوټیوب کې کمنټ هم کولی شئ او زمونږ ایمیل هم مخکې تاسو سره شریک کړی دی بیا به هم تاسو سره شریک کړمه. سکرین یې درته په دې ویډیو کې درته لیکم نو دغه ایمیل ته ایمیل هم کولی شئ. مننه دوستانو چې دا ویډیو مو وکتله. بلې ویډیو ته منتظر اوسئ.